نو راځو تیر کلاس کې مونږ اټریبیوټ سلیکټر باندې خبرې کړې. په دې کلاس کې به مونږ په سیډو کلاسز باندې خبرې کوو، ځکه دا درسونه ډیر زیات مهم دي او زمونږ چې کوم سلیکشنز وی هغه ټول په همدې باندې کېږي. مختلفو ځایونو کې زمونږ دا په کار راځي. په سیډو کلاس کې ماده څه وکړو، ځینې کلاسونه چې مونږ سره موجود او هغه دونه نه استعمالېدو هغه ما ترې لرې کړو. ډیر نه دي، 3-4 دانې وي، هغه ما ترې لرې کړي. باقي چې څه دلته مونږ سره موجود دي هغه ډیر زیات مهم دي او د هغه پر استعمال باید مونږ پوه اوسو. نو په دې کې چې کوم مونږ سره کلاسز دي هغه زیات دي، خو دا کوم دوه رنګه چې ما ورکړي دا لومړنی چې کوم رنګ دا په دې کلاس کې وایو او دا بل به مونږ په بل کلاس کې وایو له خیره سره. نو راځو خپل ایډیټر ته راځو او ایډیټر ته راتلو نه وروسته زمونږ کوم درس دی هغه ته په کتو یو څه ټیګز اخلو. لومړنی به مونږ فرست چایلډ باندې کار کوو، بیا به لاست چایلډ باندې کار کوو، انټ چایلډ باندې کار کوو، انټ اف ټایپ باندې کار کوو. نو د هغه لپاره زه راځم خپل ایډیټر ته، لومړی دلته داخله ما یو پاراګراف. نو مونږه سر کې لومړی یو پاراګراف واخیسته، هغه نه وروسته مونږ یو یو ایل ټیګ واخیسته او یو ایل ټیګ نه وروسته مونږ یو بل پاراګراف واخیستو، بل پاراګراف نه وروسته یو بل پاراګراف دی، هغه نه وروسته بیا مونږ سره یو یو ایل ټیګ دی او دلته مونږ سره دوه پاراګرافه نور موجود دي. اوس راځو مونږ سره چې لومړنی کوم پیسوډو کلاس دی هغه مونږ سره فرست چایلډ دی. نو فرست چایلډ ته راځو او ګورو چې د دې مونږ سره کار څه دی. لومړی د دې فایل لینک کاپي کوم زه او براوزر کې پیسټ کوم. نو فی الحال مونږ سره چې کوم کنټنټ موجود دی په صفحه کې هغه مونږ سره په دې شکل دی. نو زه راځم ایډیټر ته او خپل سیسس ته راځو، لینک ما مخکې نه تیار جوړ کړی مونږ سره موجود دی. نو زه ورته وایم چې په دې صفحه کې مونږ سره سونه چایلډز موجود دي، د هغه لومړنی چې کوم چایلډ دی هغه مونږ ته انتخاب کړه. یعنی چې کله غواړو مونږ د یو ټیګ یا الیمنټ له ګروپ څخه د هغه چایلډ انتخاب کړو، هغه فرست چایلډ. نو د هغه لپاره مونږ چې کوو مونږ کولی شو د فرست چایلډ د پیسیډو کلاس څخه استفاده وکړو. لست 1 او د بل ته آی ډي ورکوم لست 2. نو که زه راشم او ورته ولیکم چې مونږ سره الای دی، تاسې به دلته د چایلډ نوم ورکوئ، د پیرنټ نوم به نه ورکوئ ځکه مونږ چایلډ انتخابوو. الای مونږ سره د یو ایل چایلډ دی، نو ځکه ما ورته الای ولیکو. او د پیسوډو کلاسز نښه دا ده چې کله تاسې هغه لیکئ نو تاسې به کالن اچوئ. کله مو چې کالن واچو د هغه نه به تاسې وروسته د پیسوډو کلاس نوم ولیکئ، لکه مونږ ورته لیکو چې فرست چایلډ. فرست چایلډ مې ولیکو. اوس چې کله زه راشم ورته ولیکم چې کلر او بیا ورته رډ ولیکم، سیو یې کړم، راشم براوزر ته براوزر ریلوډ کړم، نو ګوره لومړنی چې کوم چایلډ و د یو ایل هغه دواړه مونږ سره دلته انتخاب شو. مونږ ورته ووایو صفحه کې چې چېرته هم مونږ سره الای موجود دی او هغه فرست چایلډ وي نو هغه مونږ سره انتخاب کړه. نو صفحه کې مونږ سره دوه یو ایل دي او هر یو ایل کې مونږ سره الای موجود دی، نو د دې دواړو څخه د فرست چایلډ راواخیستو، هغه مونږ سره انتخاب کړو. خو دلته دقیقه خبره دا ده چې کوم څه تاسو انتخابوئ هغه باید خامخا چایلډ وي. که زه راشم د الای په ځای دلته ورته پی ولیکم، یعنی پاراګراف ولیکم، زه دا سیو کړم او راشم دلته ریلوډ باندې کلیک کړم، نو دلته به مونږ سره لومړنی پاراګراف انتخاب شو، نور مونږ سره یو هم انتخاب نشو. لومړنی پاراګراف مونږ سره په دې انتخاب شو چې دا مونږ سره چایلډ دی. د چی چایلډ دی؟ دا مونږ سره د باډي چایلډ دی، نو دا مونږ سره انتخاب شو او باقي چې دی مونږ سره یو هم انتخاب نشو. که زه راشم او لاندې چې مونږ کوم دوه پاراګراف اخیستي دا زه یو دف کې واچوم، دلته راشم دف ولیکم او همدغه دف اخره کې دلته چې کړم کلوز کړم، دلته مې کلوز کړم او زه راشم ریلوډ کړم، نو دلته ګوره مونږ سره دا هم انتخاب شو. دا ځکه انتخاب شو چې دا اوس د یو دف چایلډ دی، د یو شي د دف چایلډ دی. نو چې چېرته هم تاسو سره پیرنټ موجود دی او پیرنټ کې چایلډز موجود دی او هغه چایلډ نه تاسو غواړئ لومړنی چایلډ انتخاب کړئ، نو بیا تاسو کولی شئ د پیسوډو کلاسز د فرست چایلډ له د سلیکټر څخه کار واخلئ. او د پیسوډو کلاسز د لیکلو نښه دا ده چې تاسو ټیګ لیکئ، نو ټیګ نه وروسته به تاسو کالن اچوئ، بیا به د پیسوډو کلاسز نوم لیکئ او د دې کالن او د ټیګ ترمنځ او د دې کالن او د دې پیسوډو کلاس ترمنځ باید هیڅ رقم ته فاصله موجوده نه وي. که فاصله موجوده نو بیا تاسو سره دا صحیح کار نه کوي. نو دلته به تاسو چې کوئ ټیګ نوم لیکئ، هغه ټیګ نوم لیکئ چې هغه به چایلډ وي. که چایلډ نه وي نو دا تاسو سره کار نه کوي او هغه نور څه به کالن اچئ، کالن نو څه بیا تاسو چې کوئ خپل هغه دغه پیسوډو کلاس لیکئ.
او دلته مونږه مخکې وکړه چې کله مونږه الای لیکلو نو دلته به مونږ سره دواړه لست کې فرست چایلډ انتخابېدو. اوس که تاسو غواړئ سپیسیفیک یو لیست کې دا کار وکړئ نو تاسو به د آی ډي په واسطه هغه کار کوئ. څنګه دلته مونږ د الای ته یو ال ته آی ډي ورکړی لیست 1 او دی بل ته مونږ ورکړی لیست 2. نو مونږ دلته کولای شو د دې نه مخکې ولیکو چې مونږ سره د لیست 1 په نوم یو آی ډي د هغه کې دننه چې د مونږ سره الای دی او هغه مونږ سره چایلډ دی. نو چې کله زه دا ریلوډ کړم نو ګوره لومړنی مونږ سره انتخاب شو دویم مونږ سره انتخاب نشو ځکه دلته مونږ مشخص کړه دا چې کله مونږ لیکو نو لومړی دا راځي د آی ډي لټوي په صفحه کې آی ډي مونږ سره ګوري دا دلته مونږ سره موجود دی. هغه نور سره دی کې دننه چایلډ ګورو چې الای په نوم مونږ سره چایلډ موجود دی نو ګوري او مونږ سره چایلډز موجود دي خو په دې کې لومړنی چې کوم چایلډ دی هغه دی راغلی او مونږ دې هلته چې کوم سټایل مونږ ورکړی هغه پر هغه باندې امپلیمنٹ کوي. همدې ته ورته مونږ سره یو بل پیسوډو کلاس دی چې هغه ته لاست چایلډ ویل کیږي او دا د دې اپوزیټ دی. که زه راشم دلته د فرست چایلډ په ځای لاست چایلډ ولیکم او زه دا سیف کړم نو دی بیا د خپل پیرنټ هغه لاست چې کوم چایلډ دی هغه به مونږ سره انتخابوي هغه صفحه کې هر چیرته موجودي. او که د دې په ځای زه راشم او دلته ورته ولیکم چې پی او سیف کړم راشم ریلوډ باندې کلیک کړم نو ګوره مونږ سره لاست چایلډ کوم یو دی هغه مونږ سره دا دی نو دا مونږ سره څه شو انتخاب شو. نو په دې طریقه تاسو کولای شئ د فرست چایلډ او د لاست چایلډ څخه استفاده وکړئ. بل چې مونږ سره کوم کلاس دی هغه ته انت چایلډ ویل کیږي. انت چایلډ کې مونږ کیلکولیشن کوو د کیلکولیشن په حساب مونږ کولای شو چې هلته څه وکړو یو ټیګ انتخاب کړو. انت چایلډ لپاره زه دا کمنټ کوم دلته لیکو نو زه ورته وایم چې مونږ سره کوم الای موجود دی د دې انت چایلډ راواله او دا دې راواغستو دې ته به ته چې ورکې بیک ګراوند کلر به ورکې هغه به مونږ سره ریډ وي. نو اوس خو مونږ قوسونو کې چې نه دي ورکړي نو چې کله زه راشم دلته صفحې ته دا ریلوډ کړم نو دلته مونږ سره هیڅ چینجز نه راځي د هغه لپاره به تاسې دلته لیکئ هلته به چې کله مونږ لیکلو نو دی به بای ډیفالت فرست چایلډ او لاست چایلډ راخستو خو دلته تاسو کولی شئ چې کوم نمبر چایلډ راواخلي دا مونږ سره فرست نمبر دی دا مونږ سره سیکنډ نمبر دی دا مونږ سره تھرد نمبر دی دا مونږ سره فورت نمبر دی دا مونږ سره ففت دی او دا مونږ سره سکس نمبر دی. که زه راشم ورته ویم چې مونږ سره دویم چایلډ راواله ما ورته دوه ولیکلو او راشم دلته ریلوډ یې کړم نو ګوره دواړو کې مونږ سره دویم چایلډ راواخستو. که زه راشم ورته ولیکم چې نه مونږ سره پنځم چایلډ راواله او زه سیف کړم راشم ریلوډ یې کړم نو ګوره دلته هم پنځم چایلډ راواخستو دلته هم پنځم چایلډ راواخستو. او که دلته راشم شپږ ولیکم سیف یې کړم راشم ریلوډ یې کړم نو دلته شپږم یې راواخستو خو دلته یې راوانخستو. ولې ځکه چې دلته مونږ سره شپږم چایلډ موجود نه دی نو چې موجود نه دی هغه مونږ سره نه راخلي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ د انت چایلډ څخه استفاده وکړئ او ما تاسو ته وویل دا هله کار کوي چې کله تاسو سره چایلډ موجود وي چایلډ موجود نه دا تاسو سره کار نه کوي. نو کوم الیمنت چې تاسو ټارګټ کول غواړئ هغه باید خامخا د یو څه چایلډ وي چې چایلډ نه وي تاسو سره به کار نه کوي. دې کې مونږ کولی شو اوډ او ایون هم پاس کړو یعنی جفت او طاق عددونه. مثال درته وایم چې کوم په اوډ کې دی مونږ سره هغه څه کته انتخاب کا نو کله دا ولیکم او راشم ریلوډ کړم نو ګوره چې کوم مونږ سره په طاق کې موجود هغه ټول مونږ سره څه شو انتخاب شو. دا هم مونږ سره لومړنی دی طاق د مونږ سره دریم دی طاق د مونږ سره پنځم دی طاق دی. نو کوم چې طاق چایلډ وي هغه به تاسو سره سلیکټ کوي او له هغه نه به تاسو کولای شئ چې هغه ته سټایل ورکړئ او همدا ډول که زه راشم ورته ایون ولیکم سیف یې کړم ایون دی که څه دی او ایون دی نو په دې طریقه هم تاسو کولای شئ له دې څخه استفاده وکړئ او دا زیاتره مونږ ټیبل کې استعمالو. ټیبل کې څنګه استعمالو دا ډیر زیات مهم دی نو په دې کې به تاسو ته مثال درکوم. نو زه یو ټیبل اخلم او ټیبل کې ټی آر ورکوم بیا ټی ډي ورکوم نو دلته لیکم چې احمد مثال یو ټیبل ما خصه نمونه مې ورکړي محمود دا ما یو ټیبل واخصو او دې ټیبل ته زه راځم چې ورکوم دا خو ما مکمل قلمونه واخصو خیر همدا به مونږ کاپی کوو. نو زه راځم دې ته بارډر هم ورکوم نو راځم ورته لیکم چې بارډر او بارډر چې دی مونږ سره 1 پکچر نو دې سره مونږ سره بارډر هم واخستو. نو امدین یو څو کاپیانې اخلم چې مونږ سره روغانې جوړ شي. نو اوس مونږ سره مکمل یو ټیبل جوړ دی. اوس زه غواړم چې په دې کې زه یو ډیزاین کوم که تاسو کتلې وي چې یو خانه مونږ سره سپینی او بل خانه لږ زره ګری کلر ولري بل سپینی بل ګری یا تور دغه یو سټایل زه کول غواړم. نو څونه چې تیارز دي هغه ته انټ چایلډ ورکا
او انټ چایلډ به چې ورکې ورته اوډ ورکوله یعنی تاک انټ چایلډ راواله او هغه ته بیک ګراوند کلر ورکړه او بیک ګراوند کلر له ګری ورکړه سیو کړه راشي ریلود کړه نو دا موږ سره په ټي ار باندې کار کوي نو دا ګوره موږ سره د کې کوم تاک روغان راځي هغه ټول به موږ سره ګری کلر کی که زه راشم دین او بل کاپی واخلم او دلته پیسټ کړم راشم ریلود کړم نو ګوره د ټول کې به هماغه سټایل موږ سره دغه سي راځي هر کلر چې ته ورکول غواړې کولای شي ورکړې که تاسو سټیبل کتلې وي او دغه سټایلونه ورکول غواړئ بیا تاسو کولای شئ له دې څخه استفاده وکړئ خو د دې نه علاوه بیا موږ سره بل پیسیډو کلاس د انټ اف ټایپ په نوم باندې دا څه کار کوي دا چې د موږ سره هم چایلډ سلیکټ کوي او هم بغیر د چایلډ څخه چې کوم موجودي هغه موږ سره سلیکټ کوي او کوم یو سلیکټ کوي کوم یو چې موږ دلته مخکې ورته لیکلی وي مثال موږ ته پی ورکړی نو پاراګراف به سلیکټ کوي کاغه چایلډ وي او که چایلډ نه وي یو به موږ سره فرست هغه به موږ سره سلیکټ کوي نو که زه اوس راشم ایډیټر ته دا کمنټ کړم او دلته راشم ورته ولیکم چې ته موږ سره چې وکړه الای راواخله او الای کې چې راواخله کالن اچوم انټ ورته لیکما او ورته ویم چې اف ټایپ راواخله او دلته راشم ورته ولیکم چې دې ته تر کلر ورکړه ریډ سیو کړم او دلته ورته ورکړم چې دویم نمبر به رااخلي او دلته راشو ریلوډ کړو نو ګوره دواړو ځایونو کې موږ سره دویم نمبر راواخیستو خو ما تاسو ته وی که چایلډ وی که چایلډ نو دی به راخلی هغه څنګه دلته موږ د ادب اخیستو نو د ادب بیرته د ځینې لري کوم چې لرم کو د لاس کې چې کوم موږ سره دوه پاراګراف دي دا د هیڅ چایلډ نه دي نو چایلډ نه دي دا غل لپاره که زه راشم ورته ولیکم چې ما ته پاراګراف راواخله او دلته راشم سیو کړم او ریلوډ کړم نو موږ سره چیک کی ګوره موږ سره دا راواخستو دا ګوره د چا چایلډ نه دی خو دې راواخستو دا د چا چایلډ نه دی خو دې راواخستو ځکه د نو ګوري که چایلډ وی که چایلډ نه وي دی راخلي خو که زه راشم او دلته دا بیرته کوسونو دف کې واخلم دا دو پاراګراف اخره کې چې موږ سره دلته راشو ټولګي چې دا موږ سره کنټینر کې بند کړ دف په نوم باندې او دا دف دلته اخره کې کلوز کړم سیو کړم راشم ریلوډ کړم نو ګوره دیم راواخستو او دای هم راواخستو ولی راواخستو ځکه چې دا موږ سره چایلډ نه دی راواخستو او دا موږ سره چایلډو دی هم راواخستو او د دواړو کې به موږ چیک کوو نمبر به پاس کوو چې کوم نمبر چایلډ راواخلي نو هماغه نمبر چایلډ به موږ سره دی راخلي نو اوس مې 1 ولیکلو نو په 1 کې دا موږ سره موجود دی او دا موږ سره موجود دی دواړه راواخستو نو دا موږ سره چې و د انټ اف ټایپ په نوم باندې بل موږ سره چې دی اونلی چایلډ دی اونلی چایلډ دا دی چې موږ سره یوازې یو چایلډ موجود او هغه موږ پرې انتخاب کړو یوازې موږ سره یو چایلډ موجود دی نو که زه راشم او دلته ورته ولیکم چې موږ سره الای راواخله او دلته راشو پیسوډو کلاس کې ورته اونلی چایلډ ولیکم او راشم ورته ویم چې دې ته ورکا بیک ګراوند کلر او بیک ګراوند کلر ریډ ورته ولیکم سیو کړم او دلته راشم سفری لوډ کړم نو دلته ګورم موږ سره یو هم انتخاب نشو همدغه فرق دی چې دا یوازې یو چایلډ مني که چایلډ زیاتو به نه مني نو دا ځکه انتخاب نشو چې کوم الای مونږ ورکړی په الای کې مونږ سره سوره کم دي کې مونږ سره 15 چایلډ دي او د بل کې مونږ سره شپږ چایلډ دي نو دا ځکه انتخاب نشو کدی نه زه دا څلور نور لري کوم یوازې یو پاتې 15 مل لري کړو سیو کړم نو ګوره دا مونږ سره انتخاب شو نو اونلی چایلډ مطلب دا دی چې یوازې یو چایلډ لري او ماغه انتخاب کوي یو نه زیات شو دی بیا هغه نه انتخابوي نو همدا ډول ته وګورئ موږ سره دیونه زیات چایلډز موجود دي نو د نه انتخابي که زه راشم او دې ځنه دا لري کړم یوازې یو پرېږدم سیو کړم او راشم ریلوډ کړم نو ګوره دا هم موږ سره انتخاب شو همدا ډول چې تاسو سره هر ډول الیمنت وي د HTML او هغه کې ته غواړئ چې یوازې یو چایلډ موجود دی او هماغه انتخاب شي نو بیا تاسو کولای شئ په پیسوډو کلاس کې د اونلی چایلډ څخه استفاده وکړئ د هغه په طریقې سره هغه انتخاب کړئ نو دا موږ سره د اونلی چایلډ خبره وه بل موږ سره امټي ده امټي مطلب موږ له هغه الیمنت راواخله چې هغه موږ سره خالی وي مثال کله تراشم زه یو خالی دف راواخلم دا او دلته راشم ورته وایم چې د سیوکا په دې صفحه کې چې موږ سره کوم دفز موجود وي نو چې امټي وي هغه موږ ته راواخله چې امټي وي هغه راواخله او بارډر ولا ورکا 15 پکسله سولید ریډ چې کوم ځکه په دې صفحه کې موږ سره دف موجود دی او هغه خالی دی چې کوم ځکه موږ سره په دې صفحه کې دف موجود دی او هغه خالی دی هغه موږ ته راواخله هغه له بارډر ورکا نو که دا سیف کړم راشم ریلوډ کړم نو ګوره هغه د راواخوسو هغه له بارډر ورکړو خو که چېرته راشم زه دې کې لیکل وکړم سیو کړم او راشم ریلوډ کړم نو ګوره هغه بارډر ته لر شو ځکه اوس دغه د موږ سره خالی نه دی په دې کې موږ سره کنټینټ موجود دی
او یا یوازې لیکل نه کله یو سپیس هم ورکړم سیف کړم او راشم ریلوډ کړم نو بیا هم دا نه انتخابيږي ځکه چې دلته موږ سره یو سپیس موجود دی نو چې کله غواړئ یو الیمنت چې هغه خالی وي او ټارګټ کړئ نو بیا تاسو کولای شئ چې د امټي څخه استفاده وکړئ همدا ډول که زه راشم یو پی ټیګ راواخلم او په دې کې ما لیکل ونه کړه ورته وایم چې ما ته هغه پی راواخله چې هغه موږ سره خالی وي دا وکړم راشم ریلوډ کړم نو ګورل د موږ سره هغه بارډر راواخستو ولی واخستو دا پی موږ سره خالی دی کله چې یو سپیس ورکړم سیو وکړم راشم ریلوډ کړم نو هغه لري کیږي ځکه چې دې د موږ سره یو سپیس موجود دی نو د امټي څخه موږ استفاده پدې کولای شو چې وګورو چې آیا موږ سره په صفحه کې یو دف خالی شته او کنه که خالی وي نو موږ ټارګټ کوو او یا موږ کولای شو بل یو الیمنت وګورو هر یو الیمنت چې موږ سره په صفحه کې موجود دی او هغه خالی وي نو هغه موږ کولای شو ټارګټ کړو او هغه څخه موږ کار واخلو نو دا موږ سره د چی خبره وا دا موږ سره د امټي خبره وا بل چې د موږ سره ناٹ دی د ناٹ مطلب دا دی چې موږ غواړو یو الیمنت پریږدو کوم الیمنت پریږدو هغه الیمنت پریږدو چې په هغه کې موږ یو کلاس ورکړی دغه کلاس نوم لیکو چې یاره هغه الیمنت چې په هغه کې دغه کلاس استعمال شوی یا دغه آی ډی استعمال شوی هغه مې انتخاب او باقي ټول انتخاب کړ مثال د خبرې که زه راشم خپل ایډیټر ته او دلته دې پاراګراف ته زه ورکړم چې کلاس او کلاس ورکوم ټیکسټ 1 د بل پاراګراف ته راشم او ورته ولیکم چې آی ډی او ورته ولیکم چې ټیکسټ 1 سیو کړم او دلته راشم د امټي کمنټ کړم او دلته ورته ولیکم چې ته څه وکړه ته ماته ټول پی انتخاب کړه خو بغیر د ناٹ والا نه او دلته راشم ورته ولیکم چې کلر ورته ورکړه چې ورته ورکړه رد ورکړه سیو کړم او دلته راشم ریلوډ کړم نو دلته موږ سره فل حال کار نه کوي نو دلته موږ ویلیو پاس کوو نو ګوره ویلیو به څنګه پاس کوي څنګه چې موږ کلاس په سیسس کې لیکو نو د کلاس لیکلو طریقه چې موږ ټکی اچو او هغه نورسته به موږ به چیکو هغه نورسته به موږ د کلاس نوم لیکو لکه ما ټیکسټ 1 ولیکو نو دا به دا ټیکسټ 1 پری دی نور چې څونه پی موږ سره موجود هغه ټول به د انتخابي دا وګوره دلته موږ سره ټیکسټ 1 پاتې شو او دلته بره چې موږ سره نور لاندې سپیزو ټول انتخاب کړو اخري کې موږ دیګ ته موږ آی ډی ورکړي دلته وګوره ټیکسټ 1 آی ډی دا کزراشم دا مرتوم پریدانو کاما چوما او آی ډی چې موږ څنګه سیسس کې لیکو په هماغه طریقه دام لیکو نو ورکوم هاش ورته لیکم چې ټیکسټ 1 نو موږ سره هغه پی ټیک پریدا چې هغه کې موږ سره د ټیکسټ 1 کلاس استعمال شوی او د ټیکسټ 1 آی ډی استعمال شوی باقي ټول انتخاب کړه نو که زه راشم دا ریلوډ کړم نو ګوره د دې هم موږ سره کلر ختم شو د دې هم کلر ختم ځکه د دوړ کې موږ کلاسونه استعمال کړي او دا باقي موږ سره انتخاب شو ځکه انتخاب شو د هغه کې موږ کلاسونه نه دي استعمال کړي نو په دې طریقې سره تاسو کولای شئ له ناٹ څخه استفاده وکړئ همدا ډول که زه راشم دلته او یو بل کلاس واخلم او هغه ته زنه ورکړم مثال د خبرې چې ام د سی ورکړم ورته ټیکسټ پنوم کلاس ورکړم او دلته ورته وایم چې موږ سره کوم ټیکسټ پنوم باندې کلاس دا هم پرېږدته سیو کړم راشم ریلوډ کړم نو ګوره دا هم موږ سره چی شو کلر تیلر شو نو چې کله غواړي یو صفحه کې یو الیمنت پرې دی چې په هغه کې مشخص یو کلاس راغلی وي یا مشخص یو آی ډی راغلی وي نو بیا تاسو کولای شئ د پیسودو کلاس نه چې هغه موږ سره ناٹ د استفاده تاسو تری وکړئ نو دا موږ سره وا د ناٹ خبره نو بل چې د موږ سره هغه د لنګویج لپاره دی د لنګویج لپاره چې موږ ډیفاین کوو چې زموږ په دغه صفحه کې دغه پاراګراف چې دا په دې ژبه لیکل شوی دی او دغه پاراګراف چې دا موږ سره په دې ژبه لیکل شوی دی ال ان جی دا د لنګویج لپاره استعماليږي دا موږ سره د HTML یو اټریبیوټ ده که تاسو کتلی وي اکثره دلته HTML کې دلته موږ سره لیکل شوی وي ال ان جی لیکل شوی او بیا دلته ای ان لیکل شوی دی مطلب دا د په HTML کې چې موږ سره موجود دی هغه د انګلیسي ژبه ده نو دا موږ سره لنګویج یو اټریبیوټ د چې دلته موږ ورته ډیفاین کوو چې دا په کومه ژبه لیکل شوی دا پری ډیفاین ویلیوز دي د لنګویج لپاره چې کوم راځي هغه پری ډیفاین ویلیوز دي دلته ما تیار راړول تاسو به وخم کتا چې راشه براوزر ته خپل انټرنیټ براوزر ته راشه او حالت تاسو سرچ کړئ د ISO لنګویج کوډز په نوم باندې دا تاسو سرچ کړئ دا دلته لاندې راشه دا w3school.com دلته مکمل لیست ورکړ شوی دی د هر ژبه لپاره یو کوډ موجود دی دلته تاسو کولای شئ مختلفې ژبې وګورئ نو انګلیش لپاره دلته وګورئ ای ان ورکړ شوی دی او که زه راشم دلته جرمن لپاره ډي ای ورکړ شوی دی همدا ډول که پښتو ته راشو مونږه نو پی ته برازو پښتو لپاره چې دی پی اس ورکړ شوی دی او پرژن لپاره چې دی نو اف ای ورکړ شوی دی
نو دا مونږ سره کوډونه دي چې په دې مونږ ډیفاین کوو زمونږ چې کله مونږ یو اټریبیوټ اخلو مثال زراشه مثال دلته چې دا هدف دی مونږ سره دلته زه ټول کوم چې لانګویج او بیا ټول کوم چې پی اس نو دلته بیا ایچ ټی ام ال په دې پوي چې د هدف کې د هر څه لیکل شوی دی د هغه ژبه چې د هغه مونږ سره پښتو ده نو د مونږه چکو لانګویج د ال ا ان جی دا مونږ سره یو اټریبیوټ د ایچ ټی ام ال چې په دې کې مونږ ډیفاین کوو چې دغه الټا چې سم مواد لیکل شوی هغه په کومه ژبه ده که تاسو ان ورکه نو انګلیش ده که ډي ای ورکه جرمن ده که ای پی اس ورکه پښتو ده که اف ای ورکه فارسی ده باقي نور ژبه چې ګوره تاسو په براوزر کې سرچ کړئ چې به سرچ کړئ تاسو په براوزر کې سرچ کړئ آیسو لانګویج کورس آیسو لانګویج کورس به تاسو سرچ کړئ نو مختلف لینکونه راځي تاسو کولای شئ www.school.com ته راشئ دلته موږ د ټول لس موجود دی هر ژبه لپاره تاسو هغه کوډ پیدا کولای شئ نو اوس راځو موږ سره اپیسوډ کلاس کې همدغه شی موجود دی چې موږ ورته وایو چې هغه پارت د زموږ د فایل یا زموږ د ویب سټ هغه پارت انتخاب کړه چې هغه کې موږ لانګویج ورکړی وي او کوم لانګویج ورکړی هغه موږ دلته ورته ډیفاین کوو مثال د خبرې ما خپل یو ویب سټ جوړ کړ په هغه کې ما دوه ژبې استعمال کړي یو مې انګلیش استعمال کړي او یو مې پښتو استعمال کړي زه ورته وایم چې کوم ځکه ما پښتو استعمال کړي صرف هماغه ساحه انتخاب کړه او هغه ته یو سټایل ورکول غواړم لکه رائټ ټو لیفت ځکه پښتو خو خي طرف نه چپ طرف ته لیکل کیږي او انګلیش چپ طرف نه خي طرف ته لیکل کیږي نو زه ورته وایم چې کوم ځکه هم ما لانګویج ورکړی دی پښتو هغه ته انتخاب کړو داغه چې کوم ډایرکشن د هغه مون سره بدل کړ رائټ ټو لیفت کا نو د هغه لپاره مثال ما د سی ورکړو کنه تاسو کولای شئ هر رقم دین استفاده وکړئ نو بیا تاسو ورته ولیکئ چې کوم ځکه هم په دې صفحه کې موږ سره دف موجود دی او په دې دف کې اپیسوډ او کلاس موږ سره لانګویج موجود وي کوم لانګویج موجود دی پی اس لانګویج یعنی پښتو لانګویج موجود دی نو ته به هغه انتخاب کړئ او هغه ته به کلر ورکړئ رد دا ماوار کو سیو میکړو او چې کله راشم خپل براوزر ته زه دا ریلوډ کړم نو ګوره دا دواړه پاراګراف موږ سره ریډ شو ولې ریډ شو ځکه چې دلته موږ اټریبیوټ ته لانګویج استعمال کړی دی نو دې راغلی د صفحه کې وکړو چې لانګویج اټریبیوټ دلته استعمال شوی او ویلیو موږ سره پیس ده نو همدغه ساحه ده نو دې راواغسو موږ سره ریډ کړو نو چې کله د لانګویج په واسطه تاسو سلیکشن کوئ نو بیا تاسو کولای شئ د اپیسوډ او کلاس د لانګویج له اټریبیوټ څخه کار واخلئ بل موږ سره څو اپیسوډ کلاسز دي چې یو ته ویل کېږي لینک یو ته ویل کېږي هوور یو ته ویل کېږي ویزټډ یو ته ویل کېږي اکټیو دلته چې کوم لینک دی ویزټډ دی او اکټیو دی دا خاص او خاص د انکر ټیګ سره استعماليږي او هوور چې دی دا موږ انکر ټیګ باندې هم استعمالول شو او نور هر کم الیمنت چې موږ سره په ایچ ټی ام ال کې موجود دی هغه ټول سره استعمالول شو نو راځو لمړی لینک ته او د لینک لپاره به موږ یو څه لینکونه جوړو نو زه دې سر ته راځم دلته زه یو څو لینکونه اخلم او ته لیکم چې انکر ټیګ او لیکم چې لینک 1 کاپی پیسټ 2 کاپی پیسټ 3 کاپی پیسټ 4 کاپی پیسټ 5 او کاپی پیسټ 6 نو دا موږ سره چیا شو دا موږ سره سلو 15 اشپک لینکونه شو دلته موږ سره موجود دي او د دې له خاطر چې دا موږ سره جلا جلا راشي نو موږ دا کولای شو چې بیا واخلو دلته نو دا موږ سره جدا لاینونه کې راشي نو دا موږ سره چې دي دا موږ سره لینکونه موجود دي او دا لینکونه ځکه د سخی نو د بای ډیفالت موږ سره کوم لینکس وی هغه موږ سره په دې شکل شو کیږي نو موږ سره چې لومړنی کوم خط دی هغه اپیسوډ کلاس دی هغه موږ سره لینک دی نو چې کله موږ ورډ دی او لینک کلر بدل کړو نو موږ کولای شو له اپیسوډ کلاس څخه استفاده وکړو حالا چې دا موږ کولای شو بغیر له هغه نه هم وکړو خو په HTML5 کې دا یو طریقه راغلی و خو اوس موږ کولای شو ډایرکټ هم هغه کار وکړو موږ ورته وی چې موږ سره کوم ځکه انکر ټیګ دی یعنی لینک دی هغه به راواخلي مثال او کلر به ورته چې ورکړي رډ ورکړي چې سیو کړي او دلته راشي ریلوډ کړي دا موږ یې ولیکو کلر ورته مثال بلیک کړه اوس د دې چې کوم کلر دی هغه موږ سره بلو دی خو چې کله دا ریفریش کړم نو دا به موږ سره چی شي دا باید موږ سره بلیک شي خو دا موږ سره ولې بلیک نشو د دې تر شا موږ سره یو دغه موجود دی د به دا اوس وګورم چې دا څنګه بیرته خپل حالت راولم زه به بیخي دې نه دا کاپی کړم را بشم دلته فایرفاکس به خلاص کړم ها دا چې کله تاسو کلیک وکړئ کنه مونږ سره په براوزر کې کیشه موجودي
کیشه هغه شیان وي چې کله مونږ ځینې کارونه کوو هغه بای ډیفالت کیشه کې سٹور کیږي تر څو بیا چې مونږ راځو زموږ ویب سایټ زر لوډ شي مثال زموږ د جاوا سکرپټ چې څونه کوډ وي دا خبره یا ساتي مونږ چې کله هم ویب سایټ خلاصو د جاوا سکرپټ چې کوم فایل وي د کوډونو هغه ټول راځي او کیشه کې سٹور کیږي بیا چې کله مونږ دویم ځل خپل ویب سایټ خلاصو نو هغه جاوا سکرپټ زموږ د ویب سایټ نه رن کیږي هم دې کیشه نه رن کیږي همدا ډول ځینې بیا د ټیکس چې کله مونږ هغه استعمالو چې کله یو ځل هغه استعمالو هغه بای ډیفالت براوزر کې سٹور شي بیا چې کوم چینجز مونږ راولو هغه ماغه براوزر نه راخلي نو پکې چینجز نه راځي نو د هغه لپاره بیا تاسو مکمل د براوزر هغه هیستوري ډیلیټوي لکه کوم هیستوري تاسو موجودي دغه کوکیز موجود وي کیشه موجود هغه ټول به تاسو ډیلیټ کړئ چې ډیلیټ کړئ تاسو به هغه به خپل اصلي حالت کې راشي نو دلته موږ سره اوس د دې لینک چې کوم کلر دی هغه موږ سره بلو دی نو موږ ورته وایو چې دلته موږ سره کوم انکر ټیګ دی او لینک دی د هغه کلر موږ سره بلیک را نو چې بلیک را مو راشي مې ریلوډ باندې کلیک کړم نو دا به موږ سره بلیک شي نو دا کار موږ کول شو ډایرکټ هم وکړو د دې نه وروسته چې دا موږ سره هغه موږ سره هوور دی نو هوور موږ سو مخکې کلاسونو کې هم استعمال کړی د دې مطلب دا دی چې کله زه په یو الیمنت باندې هوور کوم یعنی موس وروړم نو د هغه باندې باید یو چینجز راشي راشي پکې یو څه چینجز پکې راشي مثال د خبرې زور ته وایم چې کله زه په دې لینکونو باندې هوور کوم نو د دې کوم کلر دی هغه د موږ سره بدل شي نو د هغه لپاره موږ لیکو چې کله هم په کوم لینک یعنی انکر ټیګ باندې زه هوور کوم هوور موږ سره پیسورو کلاس دی نو د هغه ته چوکا د هغه چې کوم کلر دی هغه ته موږ سره ریډ کړه دا وکړه او چې کله راشو ریلوډ کړو چې کله هوور کوو نو ګوره د دې کوم کلر دی هغه موږ سره بدلیږي نو هوور نه یوازې چې موږ لینک سره موږ کولای شو هر یو ټیګ سره استعمال کړو د HTML چې هر الیمنت وي هغه سره موږ کولای شو هوور استعمال کړو مخکې کلاسونو کې موږ پر دې باندې کار هم کړی ان شاء الله دا به موږ سره بيخي کلیر وي نو اوس ګوره په دې لینکونو موږ کلیک نه دی کړی د موږ سره کلر د څه دی خو زه وایم چې کوم لینک باندې هم کلیک کیږي د هغه د موږ سره کلر بدل شي دغه د موږ سره چې کلر یا بیک ګراوند کلر دی اوس د موږ سره بدل شي چې موږ لا پته ولګي چې په دې لینک باندې یو ځل کلیک شوی دی نو د هغه لپاره ځلی کوم چې چیرته هم موږ سره انکر ټیګ موجود دی یعنی چیرته هم موږ سره لینک موجود دی او هغه چې کله ویزیټډ شو نو د هغه چې کوم کلر دی هغه ته بدل کو چې ته واړو گرین ته واړو سیف او چې کله راشو ریلوډ نو ګوره په حال د دې کلر موږ سره بلو دی او چې کله په دې لینک کلیک کړم نو د دې کلر موږ سره چک کیږي دا باید موږ سره گرین شي کوم لینک چې دلته کله موږ سرټونه پاس کو یا لینکونه موږ پاس شو نو دا بیا موږ سره کار کوي facebook.com به ورته ولیکم بل براشي مرتبه ولیکم چې https abc.pashto.online او بل براشي https به ورته ولیکو چې bbc.com بس دا درې به موږ سره کافي نو دې کې اوس موږ لینکونه فایل کړي دلته تاسو لینک نیو ور کړی نو معلومه خبره ده چې مخکې لاړ نشو تاسو به چې ویزیټ کړئ نو تاسو چې ویزیټ کړی نه دی چې ویزیټ کړی دی نو چې به تاسو خو چې تا دا ځای ویزیټ کړی دی نو مطلب دا دی چې کله هم تراشي او دلته موږ ورته لګولې وی چې کله هم د یو لینک سو ویزیټ کړئ نو د هغه کلر ته ریډ کړه نو اوس که راشم دلته او په دې لینک کلیک کوم نو چې کله په دې کلیک کوم ماته به چې خلاصيږي فیسبوک خو چې کله فیسبوک خلاص شو نو دا به موږ سره سور رنگ ته وړي ولی سور رنگ ته وړي دوه ځکه چې دا لینک ویزیټ شو دا لینک وکتل شو همدارو که راشم په دې دریم باندې کلیک کړم نو ماته به بل ویب سټ خلاص شي نو بل ویب سټ خلاص شو هغه موږ سره چې شو سور شو ولی سور شو ځکه چې دا موږ سره ویزیټ شو نو کله چې تاسو لینکونو باندې غواړئ چې کوم لینک خلاص شوی وي هغه ویزیټ شوی د هغه کلر بیک ګراوند کلر یا بل کوم چینجز پکې راوصل غواړئ بیا تاسو کولای شئ د پیچوډو کلاس له visited دغه څه ویلیو څه کار واخلې بل موږ سره اکټیو دی بل موږ سره چې دی موږ سره اکټیو دی اکټیو نه مطلب دا چې کله هم د کلیک کوم دا چې کله کلیک کړم دغه وخت کې باید دا اوس کوم موږ سره جګری ښکاری دغه وخت کې باید د رنگ موږ سره څنګه وي نو هغه لپاره بیا موږ راځو ته چې کله هم ز په انکر ټیګ باندې اکټیو وي شوی یعنی اکټیو یعنی کلیک پریخي وي نو هغه وخت کې بیک ګراوند کلر ورلا ورکو بیک ګراوند کلر ورلا گرین ورکړه او کلر چې دی ورلا وایټ ورک یعنی خط د موږ سره سپین شو بیک ګراوند د موږ سره گرین شي نو ګوره چې کله په دې باندې کلیک کړم نو ګوره بیک ګراوند شي کلیک می نیولې موس می کلیک نیول نو بیک ګراوند موږ سره گرین شو کلر موږ سره سپین شو همدارول که زرا شي ما په دې بل لینک باندې ګوره کلیک کړم نو ګوره بیک ګراوند کلر موږ سره گرین شو او لینک چې دی موږ سره هغه سپین شو نو چې کله غواړئ چې اکټیو کړئ یعنی چې کله تاسو کلیک کوئ او کلیک
کوم نیولې هغه وخت دې کوم کلر وي هغه څنګه وي د دې کوم رنگ وي هغه څنګه وي نو هغه بیا تاسو کولای شئ د اکټیو څخه کار واخلئ. لاست چې کومه موضوع د موږ سره هغه موږ سره د ټارګټ ده. نو د ټارګټ لپاره د دې کومه CSS فایل خو همدا دی او HTML فایل یو بل جوړوم. ها نو دا مونږه سلور لینکونه واخسته او هر یو لینک مونږه یو آی ډي پاس کړی چې دا مونږ سره لومړنی HTML ده، دویم مونږ سره CSS ده، دریم مونږ سره JavaScript ده او د مونږ سره PHP ده. همدغه آی ډي به مونږ شته پاس کوو د هر یو پی ته پاس کوو. نو لیکو چې آی ډي د لومړنی مونږ سره HTML ده، مطلب دا د HTML معلومات دي او دویم ترازو دلته مونږ سره آی ډي CSS، نو دا مونږ سره د CSS معلومات دي او دریم چې د مونږ سره هغه آی ډي JavaScript ده او څلورم چې د مونږ سره آی ډي PHP ده. نو زه سوټلم چې کله زه په د HTML لینک باندې کلیک کوم نو دلته ما سره د HTML اړوند چې کوم معلومات دي په هغه کې یو چینجز راواله. که زه په CSS کلیک کوم نو CSS کې چینجز راواله، که زه په JavaScript کلیک کوم نو JavaScript کې چینجز راواله. هر یو باندې کلیک کوم هماغه موضوع باندې باید شي چینجز راشي. نو د هغه لپاره د لیکم چې پی کې ټارګټ کړه پی کې ټارګټ کړه چې به ټارګټ کړي کوم آیډیا نه چې هلته پاس شوی دی، مطلب دی چې به هغه آیډي ټارګټ یو هغه ته به بیک ګراوند کلر ورکړي، هغه به موږ سره ټومیټو وي. صاحب چې کله راشو او د دې فایل لینک راوالو ټارګټ دا دی دلته به پیسټ کړو. اوس ګوره چې کله زه په HTML کلیک کوم نو ګورل د موږ سره د HTML هغه برخه انتخاب شو. چې کله په CSS کلیک کوم نو CSS انتخابېږي، چې کله JavaScript کلیک کوم نو JavaScript انتخاب نشو، خامخا ولته موږ چې غلط لیکلې وي. دا به دې ځنه کاپی کړم او را باشم د لینک ته او دلته به پیسټ کړم. نو دا ګوره اوس موږ سره JavaScript هم انتخاب شو. که PHP کړم نو PHP، نو هر یو باندې کلیک کوم هماغه موضوع دلته ما سره انتخابېږي. نو دا کار موږ سره د چی دی، دا کار موږ سره د ټارګټ دی. چې کله موږ ورته لیکو کوم یا آی ډي موږ ټارګټ کړی دی هماغه دلته موږ سره چیک کوه، هغه موږ سره انتخابوه او هغه له بیک ګراوند کلر دا شی ورکوه. او دا پس پوهیږي چې مونږه HTML انتخاب کړی که CSS انتخاب کړی، دا د دې URL بار نه پوهیږي چې دلته موږ سره چې لیکل شوی دی کوم آی ډي چې مونږ هلته ورکړی هغه دلته پاس کیږي او د ټارګټ په واسطه چې دلته مونږ CSS کې انتخاب کړی د دې په واسطه له هغه ځینه راخلي او دې ته هماغه سټایل ورکړي. نو دا مونږ سره د ټارګټ خبره وای.